په آرټیمیس ماموریت کې کوم پرمختګونه شوي دي؟ دغه اوراین فضایي الوتکه ده. اوراین فضایي الوتکه په آرټیمیس ماموریت کې کلیدي کردار لري، ځکه په دغه الوتکه کې به انسانان لیږدول کیږي. د اوراین الوتکې انسان وړونکي برخې چمتو او کینیډي فضایي مرکز ته راورسېدې. د اوراین الوتکې د لوړوالي کنټرولونکو موټرونو ازموینه ترسره شوه. کله چې اوراین الوتکه ستورمزلي بیرته ځمکې ته راستانه کړي، نو د دوی د ژغورنې لپاره د ځمکني سیسټم ازموینه هم ترسره شوه. د آرټیمیس په لومړي ماموریت کې به روبوټونه سپوږمۍ ته واستولی شي. په دوم ماموریت کې به انسانان سپوږمۍ ته ځي، او د دوم ماموریت لپاره د مایع اکسیجن ټانکر جوړ او چمتو شو چې د ستورمزلو د اکسیجن ضرورت به پوره کوي. دغه ټانکر په SLS راکټ کې د ځای پر ځای کېدو لپاره تیار کړل شو. دوستانو، انسان سپوږمۍ ته روان دی. آرټیمیس ماموریت پر مخ ځي. په آرټیمیس ماموریت کې د پرمختګونو او د فضایي ساینس لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. Subscribe.